اولاد الله ورکړي نن پس به کم اس کم یو زوی او یو لور به دینی مدرسو ته لګم څوک چې ما سره وعده کوي او لا سوچت کوي وعده ده کنه وعده ده لا سوچت کې مشران چې چا اولاد شته وي ته مړو ته نه ګوره د وعده ماتول ګناهي کبیره ده الله به تپوس کې وعده وکړي ان شاء الله دویم چې کم نو ځوانان دي ماشومان دي هغه مونږ به عالمان جوړیږو مدرسو ته بزور مور پلار د پاره بر قبر د عذاب نه نجات سبب او ذریعہ ګرځي څوک دی هغه کسان الله سوچت کوي ماشاءالله دویم تاسو علاقه ولا نه مطالبه کو دغه مدرسې آبادی ساتل غواړي کنه غواړي د مدرسو پڼ خور د حکومت پڼ خونستره د سره واستم ختمه نو دا بر کم زینه د اسمان نه بور ترازی کوم تاسو به عبادت ساتو دا زمون هغه استکم مال چې ورپې مولا دلته ولګینه دا بهترین صدقه صرف خپل زکاتونه نه نور به خپل صدقات راوړو اسی دیو ته پیسې صدقې به ورکو دا مدرسې به آباد ساتو دا طلباو د ټول ضرورت به پوره کړو د علماو د مدرسې کا بلډینګ ده کا نور ضرورت دي ان شاء الله ستاسو پیسې سترګې به پټي قبر کې به پروت استای ورپې چې دلته ولګیره دا صدقې جاریه او پتا پسې شروع سوق دي چې وي د اخرت اکاونټ ځان د پاره کولا ولا سوچت یعنی د مدرسې سره به تکو وکړي ان شاء الله وعده ده الله دې عمل کولو توفیق راکړي پنځپيري حضرات مبارک ما خو مخ کې ویلا پنځپيريان د عذاب قبر نه منکر دي د قبر کې نه عذاب مني نه ثواب مني هغه بارک پاکستان دویش مدارس دارالعلوم دیوبند په توم دغه چې د گمراه دي د سنت والجماعت نه خارج دي اعتقادي بدعتيان دي مستقل امام جوړول مکروه تحریمي دي الله دې موږ دغه ټول فتنو محفوظ وساتي علماء دیوبند ملګرتیا دي الله موږ تمایت دنیا او آخرت کې نصیب کړي بهر به زموږ یو ملګری ولاړی د جلسې نه وروسته صرف میموري کارت ورسره زموږ عقاید نظریات مناظرې د ټول سيزونه پکې دي هر یو ملګری ځان سره یو ودانه وېسي الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا